السلام علیکم. د پی ټي وي پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. د کوپ 28م پر مهال د ورځنۍ ورلډ کلایمټ ایکشن سمیټ په دوبۍ ایکسپوز ډي د لندن څخه پیلیږي چې د متحده عرب امارات صدر شیخ محمد بن زاید ال نهیان به یې ورانسته کوي او تر سل زیات نړیوال مخور به ویناوې کوي. وزیر اعظم انور الله کاکړ به د پاکستان دریغ وړاندې کوي. وزیر اعظم د اقوام متحده په 28م کانفرنس اف پارټیز په های لیول سیګمنټ کې هم ګډون کوي. اله دا چې د نورو لینډ هاوس استونیا وزیر اعظمان بل وزیر اعظم سره لیدل کتل کوي. وزیر اعظم انور الله کاکړ به بزاید سن سیویلټي ایوارډ کې هم ګډون کوي. د حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په بیه کې د کمبود اعلان شوی دی. د ډیزل په بیه کې 9 کالداري، د خاورین تیلو په بیه کې 3 کالداري 2 پیسې، د لایټ ډیزل په بیه کې 4 کالداري 2.50 پیسې کمبود راغلی دی او پټرول بیه په پر ځای ساتل شوې ده. په غیر قانوني توګه د اوسېدونکو افغانانو کډوال تګ لړۍ لا تر اوسه روانه ده. 1600 نور افغانان کډوال خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د نومبر تر 10 نیټې پورې د تلونکو افغانانو کډوالو شمېر 3,98,000 ته رسېدلی دی. په سی پیک منصوبو کې د تایلند د ګډون خواهش د خوښې وړ دی. د بلوچستان نگران وزیر اعلی میر علي مردان ډومکي په کوټه کې د تایي کونسل جنرال ناروتسو شاروډوم سره په لیدو کتو کې وینا وه چې د پاکستان او تایلند ترمیان د ځنډ ښکار تجارتي معاملو د هواري لپاره د وفاق سره خبره کوم. د بلوچستان د ځوانانو لپاره په تایلند کې د تعلیم د ښه توګو دورو کولو اعلان د خوښې وړ دی. د دواړو هیوادو نور ترمیانو لوبو، تعلیم او ځوانانو لوستونکو د ایکسچینج پروګرام په حاله کولو لپاره پخه اراده لرو. د لوبو نگران وزیر نوابزاده جمال رسانی هم په لیدو کتو کې موجود و. لومړی یوت فیسټیوال نن په کوټه کې پیل شو. د لوبو او د ځوانانو د چارو نگران صوبایي وزیر نوابزاده جمال رسانی د میلې پرانسته وکړه. په دې موقع هغه وویل چې د بلوچستان د ځوانانو لپاره په تایلند کې د تعلیم د غوره په موقع اعلان د خوشحالۍ وړ خبره ده. د تایلند او بلوچستان ترمنځ د لوبې، تعلیم او د ځوانانو ایکسچینج پروګرام زما مرام دی. د تاو کونسل جنرال په مشرۍ کې د تایلند ډلې هم په میله کې ګډون وکړي. په میله کې د ځوانانو صلاحیتونو څرګندولو لپاره مقابلې، نعت او د ملي سندرو سیالي هم کیږي. دغه مقابلې به د کوټې سکولونو، کالجونو او پوهنتونو د لوستونکو ترمنځ کیږي. دغه میله به 3 ورځې دوام لري. د پاکستان پیپلز پارټي په 55مه د بنسټ ورځ باندې د چیرمن بلاول بټو زرداری په پیغام کې وینا ده چې د 8 فروری ورځ د کرکې ویش او د استیصال سیاست ته فیصلې وړ ماته ورکولو د میلانې تیږه ثابت سي. په راتلونکي چوڼ کې به د ګوند ګټه د ګرانۍ په روزګاري او د غربت څخه د ازادۍ ضمانت وي. د ذوالفقار علي بټو او بېنظیر بټو د وژن مطابق د خوشحاله او د مضبوطه پاکستان تعمیر زموږ اراده ده. آغاز حقوق بلوچستان او بېنظیر انکم پروګرام د آصف زرداری وژن و. د آصف علي زرداری سوچ په پرمخ بیایو. د بلاول بټو وینا وه چې پیپلز ګوند یوازې جماعت نه، یو تاریخ دی. د پیپلز ګوند بنیاد د کشمیر په ستونزه ایښول شوی دی. د قبضه کړل شوي ناوا ترازه د کشمیر مقصد په هره کچه د ملاتړ څخه پر شا نه ځو. د بنسټ ورځ د شهید بټو او محترمې بېنظیر مشن د پوره کولو د روزو د تجدید ورځ ده. کارکوونکي تاجران، زیارکشان او روښانه دې ملګرتیا راسره وکړي. د بلوچستان راتلونکي وزیر اعلی به جیاله وي. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری د بنسټ په ورځ په کوټه کې په جلسه کې لویه دعوه وکړه. په 55م بنسټ ورځ باندې د ټول هېواد څخه راغلو کارکوونکو د ملاتړو ته وینا په کولو وویل چې د ځوانانو نمایندګي به اوس څوک لوبغاړي نه کوي. هېواد ته د نوي سوچ او د نوي سیاست ضرورت دی. د پیپلز ګوند مقابله د چا سیاستدان او جماعت سره نه ده. زموږ مقابله د غربت، ګرانۍ او بېروزګارۍ سره ده. امرانو ته مدام د کرکې ویش سیاست پیدا کوي. او آصف زرداری د کرکې پر ځای د روغې جوړې خبره وکړه. د بلاول بټو وینا وه چې د هېواد په هره ضلع کې د زړه اسپتالونه جوړو. خو د منصوبو پیل د کوټې څخه کوو. د ځوانانو لپاره په یوت کارډ او کرونده ګروه لپاره د کسان کارډ هم اعلان وکړي. د پیپلز پارټي پارلمنټرین صدر آصف زرداری وینا وه چې بلوچستان د پاکستان زړه دی او د زړه ګټل غواړي. اسلام آباد د پاکستان زړه ولې نه ښکاري؟ په بلوچستان کې هر څه دي. د بلوچستان د ولس د بنسټ ورځ په جلسه کې د ګډون لپاره د کند مرکزي مشرتابه او جالې د ټول هېواد څخه کوټې ته راورسېدل.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو په کوټه کې د بلوچستان PPP جنرال سکریټري روزي خان کاکړ لخوا د ورکړل شوي د ماخوستن په میلمستیا کې ګډون وکړي. په دې موقع چیرمن بلاول بټو زرداری د ګوند د مخورو سره د بلوچستان د سیاسي چاپیریال په اړه خبرې وکړې. په دغه میلمستیا کې د بلاول بټو زرداری سره جنگیز جمالي، سربلند جوګیزی، صادق عمرانی، حارث محمد حسني، جنرال ریټایر عبدالقادر بلوچ په ملتیا نور سیاسي او قبایلي مخور هم ملاقات وکړي. پر دا مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړې اجازه د لوی الله په امان.